پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې له لوري بېوزلو او پیښځپلو کورنیو سره 15.5 ټنه خوراکي توکي مرستې کیږي. دغه مرستې به په هیواد کې په اړمنو او هغه کورنیو چې په طبعي پیښو کې زیانمنې شوې وي ویشل کیږي. یا د مرستې نن په رسمي توګه یا د ادارې ته په روسیه کې میشت افغان سوداګرو استازي له لوري د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په کابل کې وسپارل شوې. د افغان بزنس سنټر مسؤل چې حاجي نظر شاه نومیږي په پیالن په روسیه کې دی. د افغانستان یو تاجر دی چې نماینده هم دا د زموږ سره ولاړ دی. نو دوی دلته د افغانستان د بېوزله او مظلوم ولس لپاره زموږ د لارې د حوادثو د لارې د مسکینانو سره کومک دلته اوس موږ ته راوړی دی چې ټوله 15 ټنه مواد دي. په دغه بشري مرستو کې 1500 بورۍ اوړه، 200 بورۍ وریجې او 3 ټنه مایع غوړي موجود دي چې په کابل کې د ملي پراختیا په ګودامونو کې له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ته وسپارل شول. 1500 پارسله 50 کیلویي وړي دي او 300 پارسله 25 کیلویي وریجې دي. 600 بوتله 15 لیټرې غوړي دي. دا دلته زموږ د لارې د مسکینانو سره کومک کړی دی. نو موږ خیر مقدم ورته وایو او خدای پاک دې اجر ورکړي او د نورو تجارانو څخه هم دغه خواهش دی چې د مسکینانو سره کومک وکړي. موږ سره مؤسسې چې دي هغه اکثره مؤسسې هلته اقتصاد وزارت ته چې ورسي چې د حوادثو په برخه کې کومک کوي نو هغه موږ ته راست دی او د دې کومک چې دی مطلق دی. نو وایي تاسې اختیار لري د حوادثو په بخش کې یا هر بې بضاعت ته څوک شي د هغه سره تاسې د زموږ مواد ستاسې د لارې وویشي. افغان بزنس سنټر رئیس په مسکو کې حاجي صاحب نادر شاه د دې در مخه هم د خپلو افغان ولس سره مرسته کړې ده چې وزارت حوادث ته موږ سپارلې ده او دا واري بیا چې 15 ټنه خوراکي مواد موږ د حوادث وزارت ته وسپارله. نور د حوادث وزارت ته مو دا اختیار ورکړی دی چې هر چاته دې مناسب ګڼي هغو ته دا مرستې ورسوي او په راتلونکي کې انشاءالله حاجي صاحب د دې در مخه هم د مهاجرینو سره په وار باندې 40 ټنه د 2 تیارو مرسته کړې ده او د هغه در مخه یې د دوا مرسته ورسره کړې ده او دا یې دریم ځل دی چې د حوادث وزارت سره د خپل ولس سره مرسته کوي او په راتلونکي کې به هم دا مرستې انشاءالله ادامه ولري. د یادونې وړ ده چې پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې د بېلابېلو خیریه بنسټونو په همکارۍ سره د هیواد په مرکز او ولایتونو کې په بیړنیو حالاتو کې له اړمنو او پیښځپلو هیوادوالو ته دا ډول بشري مرستې رسوي چې تر ډیره یې د بېوزلو او اړمنو هیوادوالو بیړنۍ او لومړنۍ ستونزې هوارې کړي دي.